سلام به شما تقدیم میکنم و سلام به همه هموطنان عزیز ما که از اسکرین تلویزیون جهانی آریانا ما را میبینم و امیدواریم که صحتمند و جور شما باشید. سلامت باشین. همین که داخل استودیو شدین، نامخدا رنگ لباساتون بسیار روشن، رنگ نارنجی. بین خودتون از همین شروع به جزئیات بپردازین در مورد از لباستون. واسکتتون فکر کنم چوبی است. تشکر. ما چون همیشه یادآوری کردیم من حیث یک مدل فرهنگ و هویت ملی افغانستان که نه تنها یک مدل استان به هویت ملی و به فرهنگ اصیل افغانستان به تمام اقوام افغانستان کار میکنم. زیادتر کوشش کردیم که این نابسامانی هایی که در جامعه ما است سرزنا کار کنم و همیشه یک لباس ما از خود پیام خاص داشته. ما همیشه چون جوان دردیده هستم که در این جامعه ما میدونم بسیاری جوانان ما را که معتاد به مواد مخدر بودن و یک پیغام خاصی که دارن به مواد مخدر است که ما با مواد مخدر نگفته باشیم. یک تورنمنت بین رسانه های افغانستان بود که ما تورنمنت کرکت بود که همه جوانان رو تشویق کردیم به کرکت رو بیارن یا با ورزش رو بیارن به همه ورزش ها و یک پیام خاص داشتیم که ما با مواد مخدر نگفته باشیم. یعنی این لباستون به خاطر مبارزه با مواد مخدر تیار کردیم. بله سبی به خاطر مواد مخدر است. ما شما رنگ نارنجی از بخاطر چی است؟ رنگ نارنجی شما میبینید یک زمان ما یک حرکت داشتیم به نام حرکت نارنجی یا رنگ نارنجی. رنگ نارنجی رنگ خوشبختی ها گفته میتونیم و یک رنگ است که ما از دو خنیات نگفته باشیم یک چیز جذابتر و چیز مقبول. چرا راستی واسکت از چوب انتخاب کردین که از چوب بسازید؟ چون اطلاع است که من همیشه گفتیم یک چیز خاص باید تهیه بکنم. می کوکنار که هست اگر شما خودشون دیده باشین شکل چوب به خود داره و این لباس هم که ما دیزاین کردیم یا می لوگویی که داره اینا ما از چوب به حساب کراس زدگی است که از کوکنار به حساب شده یا در یخنش که چوب استفاده. این نشانه دیگه چه است آقای ابراهیمی؟ اینا که چون یخن است از چوب دیزاین شده هم بیرق افغانستان است و هم چوب است و اینی که است علامه ازی است که ما کوکنار نمیخوایم یا ما هم دوخنیات میگیم. یعنی به کوکنار نگفتیم. به کوکنار نگفتیم و با ورزش رو آوردیم. و این نقشه افغانستان چون اسم خودم از ذکر شده چی نوشته شده؟ محمد منیر ابراهیمی د افغانستان د ملي هویت او اصیل کلتور مدل. در پښتو باندې نو راځي. د پښتو باندې خو بیا بعضی کې په فارسی باندې دی بعضی کې خو چون لباسونه خو ما مختلف دي لرګي نه. واسکټ ولې وغوښتل چې د لرګي نه جوړ کړي او غم د افغانستان بیرغ. ما وغوښتل چې یو ځانګړی شی وي کنه. ما به تاسو رسنۍ نه همیشه ویلي ځکه خلک به ویلي حتی منصف بانو به هم ویلي چې از چوب جوړ میکنین به هیچ باور نکاو. دغه یو شی و چې یعنی د دریم یک بار یادآوری کردین در برنامه کاملا. شما که میگفتین که از چوب جوړ میکنین بر شما و بر تمام هموطنان عزیز در صفحه اینترنتی مرا که برام سوال میکرد که ابراهیمی سابقا مبالغه از چوب الحمدلله چیزایی که وعده کرده بودن دوستایی که در فیسبوک هستن یا صفحه اینترنتی مرا دارن همیشون به اثبات رساندیم. خانم میگن که چه از چوب ساختین یعنی یک راز است دیگه. خب نه هم راز است و هم یک چیز است که ما از چوب مکمل ساختیم. چقدر مدت در بر گرفتی؟ این تقریبا در ابتدا ما بسیار مشکلات بودم. اولین واسکتی که ما از چوب میخواستم جور کنم 6 ماه و پسان که باز تجربه شد ما تونستم. استکا یا خاصانتون ماشین خیتی است. استکا آسان است از چوب دیزاین کردن. دا کلی باندې دی ولی دل تدیم لرګي هغه کړی. دا خو لرګي خو د دې خاطر باندې چې خاص دیزاین وي ځانګړی شی وي. این امروی آستین یک جای است دستمند نیست. من دستمند فکر کردم. نه آستین امروی آستین دوخته شده یک جای است یام و یام سر شده. این تاسو په هر کار کې تاسو په ټولو هغه کلیو کې تاسو چمچو کوي باید د افغانستان بیرغ وي. او بیرغ هر قوم د افغانستان د کلتور او ملي هویت مودل است. او مدل چې وایم چې هر قوم ته مال باز جوړ کړي تاسو لیدلی رسنۍ نه دوستان د افغانستان ملي نښان باید پکې وي. د افغانستان ملي نښان پکې وي او ځانګړی پیغام ولري. مثال د سولې په خاطر مال باسونه کړی ان شاء الله تاسو راتلونکي برنامو کې چې ما وغواړی او راشم تاسو به وګورئ د ټول قومونو د یووالي په خاطر باندې چې ذکر د ټول اقوام په لرګي شوی پښتون تاجک هزاره ازبک پکې راغلي دي د امنیتي ځواکونو په خاطر باندې الحمدلله دغه امنیتي ځواک تاسو عکسونه انځورونه هغه باندې دي د سکرین په هغه لیدونکو ګوري دغه بل لباس ته ما چې تاسو ګورئ امروز این لباس آماده بود. امروز لباس آماده بود لباس قبلی که خود چند جور لباس شده در کل تا بار که برنامه شد دا لباس ممدادی لکه چی دام لباس او چې هغه لایو پروګرام منګو دلته رسنۍ راغلي وي هغه د کرکټ تورنمنت شو کنه دلته الحمدلله د کابل میډیا ګروپ منیجر ما چې الحمدلله منګه دغه میډال منګه واخسته د پیسا کاپ منګه واخسته دلته منګه کرکټ بود. چی وقت بودی برنامه؟ این تقریبا از یک مدت یک 20 روز میشه که به حساب اختتام شد در حالی که از تورنمنت ها از 2 ماه با شروع بود. بعد کار کردیم. این رادیو هست که رادیو زندیس که ما مصاحبه کردیم. مخکینی کلی د تور ول هغه تور مګه چې مخکې یادونه او کدو جوړ لباسونه ما جوړ کړی د ټول قومونو دی والي په خاطر یو نارنجي دی یو تور او یو نارنجي دی یو تور د کې مخورغلای وي او د کې خراغلای مو دا لباس ته امروز لباس تو نامدین در برنامه امروز شما دی لباس نامه هغه بل لباس هغه نور کلی ول لباسونه خو ما زیات دی اوس په تاسو وګورئ څو جوړه بلاري تر اوسه پورې تاسو جوړ کړی تقریبا چې لاس جوړه لباس ما ځانګړي پیغامونه لري کنه لکه د سولې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر دا
لباس دا ته د لونګۍ ویلې ده د لونګۍ د ولې متاسفانه نن ناوخته وه لونګۍ ما ونه وهله هغه هلکان ته ټول ته هغه دستمال نه باید تاسو ته راوړي گفتین ده جور لباس که کلش یک پیام داره؟ ده جور لباسایی ما که پیام‌های خاص داره لکه مثلا کوم پیغامونه د سولې پیغام لري د شرولې په خاطر ما پرون یو لایو ویډیو ورکړه چې هغه هم ډېر مینهوال درلوده هغه ما جوړه کړې وه او د امنیتي ځواکونو په خاطر باندې دویم جوړه لباس یعنی بخاطر شروالی آمده بودین بخاطر شروالی لباس جور کردیم تا بال نامده به اون لباس دیروز اولین چی بود که من یک ویدیو لایو دادم از صفحه بسیار اول نمایش داد داشتم اون را از صفحه اینترنتی خودم دیگه لباسایی که همیشه پیغام داشته به خاطر حمایت نیروهای امنیتی افغانستان به خاطر سرسبزی کشور به خاطر متحد بودن اقوام تاسو د ټولو کارونو زیږنده څه ده انګیزه څه ده یعنی دومره پیسې مصرفوئ په ځان باندې څوک مرسته کوي نه کوي نه مرسته څه غاړې وکړي یعنی هدف دې څه دی موخه دې څه ده د وطن کې موږ او تاسو په اصطلاح هم فارسیوانان وایو ما مرده بد نداریم و زنده خوب نداریم دا یو متل ګرځېدلی متاسفانه رد شي ټولو هېوادوال چا هڅولی نه یې تشویق کړی نه یې مرسته یې درسره نه ده کړې نه هېڅ چا هم ټولې نړۍ ته دا چلنج ورکوم زما کارونه چې ما کړي که چا کړي وو یا هغه انګېزه چې ما سره د هغه فکر چې ما سره دی که چا کړی وو زما دفتر نه لیدنه وکړي زما د انټرنیټي صفحې نه بعضې معلومات دي کولی شي پیدا کړي که دوی چا کړی وو داسې کار بیا دوی وایي چې والا بېشکه منم چې موږ داسې یو کار کړی وو په دې ټول نړۍ کې موډل د دې ته کار نه کوي چې د ټولنې په ناخواله باندې مثال وګورئ دغه لباس چې ما ډیزاین کړی دی موږ او تاسو ډېر فنډونه له دنیا نه واخیسته لالی صاحب زموږ په حساب هغه مسؤل دی هغه نه د کوکنارو د هغه په خاطر باندې د پارلمان نه په حساب مسؤلیت لري د دې چې د مواد مخدر د کمیسیون مشر دی رئیس دی نو همداسې مواد مخدر ډېر فنډونه موږ واخیسته هېڅ مدني ځوانانو دغه کار نه دی کړی زه به چې پلسوخته ته ستاسو ویښتان یې د اوبرېت همدا د کلۍ سره باید هغه ولري یا نه دا خو هغه توپیر نه لري هغه توپیر نه لري ده ته مربوط نه دی په دې چې دا زیاتره سابق پښتنو دا ستاسو سټایل دی دا زما سټایل دی او په ضمن کې دا بریتونه د غټ غټو پښتنو به پوښتنه مې همدا وه چې دا بریتونه دی بریتونه خو زموږ تاسو شاهانه پرېښوده مخکې خلکو زموږ پرېښوده په دې چې هغه اصولو باندې هغه موډل ځان معرفي کړي نه کېدی شي چې هغه فرانسوي گیره پرېږدي و راشي همیشه قسم میباشه دیگه همیشه کوشش میکنم که با سنت و عنعنات و کلتور کشور ما باید عیار باشه در مورد از نشانهایی که در پیش خانتان است آقای ابراهیمی بگوین از چوب ساخته شده اینا از چوب ساخته است قسمتشون چوب است و این قسمتش که از بیرق است که به حساب رنگ بیرق شده و این قسمتی که به خاطر محو کوکنان دیگه یا کلشون مکمل چوب است چون یخن جو دیزاین شده از چوب شده ولی دومره زیات نښانونه څه اړتیا وه چې تاسو دې په خاطر د دې یخن تکمیل شي کنه دا د یخن غوندې هغه کړی او دا یخن دی کنه لکه گلدوزی یخن غوندی به دیزاین پکې در مورد جیب از واسکتتان بگوین او مثل جیب و مال جیب نیست این شکل جیب داره به خاطر که در پشت سر در این قسمت هم شکل جیب داره و این قسمت هم میشینم یک شکل داره باید شکل داده شود که شکل واسکت باشه از چوب دا کلۍ سره همدغه څه څپلۍ او تقریبا رنگ ورسره میچینګ کوي دا خو ځانګړی پیغام لري دې په خاطر وزه د قوم مربوط نه کیږي کنه که زه موږ تاسو عنعنات و کلتور داره چې جامع باغوندو ولدی به خاطر ځانګړی پیغام لري عکس میذارم که بیشتر وقتتون برای واسکت شاید استفاده کرده باشین همین است در لباس زیاتر وقت با واسکت و با این چیزایی هی یک اپا بگین واسکت امروی چی وصل کردین همین چوبای شاید تار موشی است امروی تار وصل شده جالب است واقعا یعنی تاسو دغه کلی عمومي پیغام هم دا چې د غاړې د مخدراتو سره مبارزه وکړي په افغانستان هغې ته نه ووایه مواد مخدر ته نه وایي په دې چې ټول نړۍ کې همیشه موږ تور لیست کې راځو یا دریم هېواد کې یا څلورم هېواد کېږو او موږ متاسفانه ډېرې کورنۍ په غم کې نیول د غم په ټغر باندې بزنس تجارت د دو پیسه بهرنیان اخلي ولې هغه ناخوالې موږ ته پاتې چې موږ وینو په لارتن کې یا په پلسوخته کې هغه ځوانان سره زه هر یو سره ناست یم تاسو باور وکړئ چې هغوی سره کښېنې د هغوی درد واورې نو ته مجبوره کېږي چې ډېره مننه له محترم محمد منیب ابراهیمي د افغانستان د ملي هویت او اصیل کلتور مدل چې بلنه یې ومنله ډېره مننه